دې څلورمه سپاره کې د سوره آل عمران دا 124 یو سل نمبر آیت دی. په دې آیاتونو کې د بدر د غزا مختصرا تذکره کېدله ده چې بدر د یو غریزه علاقه وه او دا د مدینې نه مکې جانب ته او مکې طرف ته تقریبا 150 کیلومتره او د میلونو په اعتبار سره او 8 میله جوړیږي. د دې پر تفصیل وروسته راشي، خو اصل کې د دې واقع د رونما کېدلو سبب هم دا و چې د ابو سفیان په سرکرده او د هغه په مشرۍ کې د قریشو یو قافله چې وه هغه شام ته تلې وه تجارت دپاره، او دی واپس راتل د رمضان په میاشت کې. نو په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم د دې قافلې د نیولو دپاره بهر پسې ورووتو. قریش خبر شو، ابو سفیان مکې ته خبر ولیکو چې که خپل مال بچ کول غواړئ نو زموږ د نصرت او مدد دپاره راوځئ. نو ابو جهل دلې راووتل ډېر په دوم دام باندې او ډېر په بدماشۍ او ډېر په تکبر سره. 1000 کسانو دوی سره تقریبا 200 آسونه او دې کې د قریشو د عربو غټ غټ لیډران او مشران پکې وو، لکه عتبه پکې وو، دغه رنګې ولید ابن معین پکې وو او ابو جهل پکې وو. ابو سفیان نه علاوه نور چې د دوی څومره لوی لوی لیډران او مشران ټول پکې راوتلي وو او د ځان سره یې زنانه هم راایستلې وې، ویل دا جنګ به موږ ګټو او دا زنانه او دا جنګۍ چې دي دوی به ګډو. دي عربو ته ویل دا خپل زور او خپله پهلواني ورښیو. صحابه چې وو نو دا 313 کسانو او د دوی سره یو روایت کې راځي 2 اسونه یا یو اسو سره او ټول پیدل تقریبا او ډېر ناشنا معرکه شوي دي. د وجې نه دې ته یوم الفرقان هم ویل کېږي. دا جنګ اسلام ګټلو د هغې د وجې نه د اسلام ډېر نوم وشو او په تمامه دنیا کې او خاص کر په عربو کې د مسلمانانو ډېر رعب او دبدبه خوره شوله. الله سبحانه وتعالی دې کې د دې بدر تذکره کوله، اصل کې د دې مؤمنانو سره داسې تعزیه او تسلي غوندې کوله. لکه چا که چې مرګ جوړله وشي، چاته چې مصیبت ورسېږي نو بل سړی د هغه د تسلۍ دپاره هغه ته بیا خبرې کوي چې خیر مه خفه کېږه، وره تا سره خو داسې خوشحالي هم در باندې راغلې وه او مخکې وخت کې خو ته ډېر په مزو کې وې، صبر کوه. الله سبحانه وتعالی دلته د مؤمنانو سره داسې تسلي او تعزیه غوندې کوي. که تاسو په دې احد کې د شکست وخوړو نو خیر دی، تاسو خو تېر کال ولې په بدر کې دا جنګ نه و ګټلی، تاسو نه که څه کلې 80 کسان شهیدان کړ نو ولې تېر کال تاسو د دوی نه 80 کسان نه ووژلي او تاسو د دوی نه 80 کسان نه خیرین کړي او ډېر غنیمتونه هم پرې ګټلي وو. نو خیر دی، دا خو دنیا ده، کله تاسو ګټلی او کله هغې ګټلی. خو بیا چې دی نو په اعتبار د عاقبت او انجام باندې همیشه دپاره حق چې دی نو دا غالبه کېږي. نو الله د هغې حواله ورکوي، استقول للمؤمنین، کله چې تا ویل ای پیغمبره مؤمنانو ته، کومو مؤمنانو ته دا خبره کوله؟ دا هغه مؤمنانو ته چې هغه د قلت او د کموالي د وجې نه ویرېدل او په هغې کې داسې جبن او لږه بزدلي او بې حوصلې پکې راله، حوصلې لږې کمزورې شولې. نو کله چې تا د بې حوصلې مؤمنانو ته تسلي ورکوله، ګوره د دې نه دا خبره معلومیږي چې د یو مشر، د یو قائد او د یو لیډر رول او د هغه کردار څنګه پکار دی. هغه دا دی چې کله داسې مصیبت او مشکل راشي او دغه رنګ یو ستونزه، نو پکار دا ده چې دا مشر، دا لیډر چې دی قائد، دا داسې د بې حوصلې خبرې ونه کړي. لکه مثلا په کور کې موري پلاري مشري او په بچو باندې کور کې یو مسله راشي، نو دا به داسې خبرې نه کړي چې هغوی زړه نور میسته وښویږي او هغې څه حوصله بیلې. نه نه، بلکې که یو منظمه ده، مثلا یو اجتماعي کار دی او په هغې کې چې کوم دی معمولي غوندې غلطي وشي، نو داسې به نه وي چې هلکه دا ستا د لاسه او دا چې کوم دی ستا د لاسه، هغې د وجې نه هغه مشکل نور هم سیوا کېږي. زموږ غالبا داسې طریقه وي، که زموږ دلته 100 کسانو کې د یو نه لږه معمولي غلطي وشوله نو بس بیا یو بل نه معاف کوي. زه داسې مثال دی لکه الله مکه 2-3 ملګري او ټول په مشین باندې په مرمۍ باندې ولګېږي، نو که چېرته مطلب دوی یو بل ته وشي، یو چغه وکړو دا بل چې هلته چپ شه زما نه دې غوږونه وخوړل، نو هغه نور هم بیا بې حوصلې شي. په ځینو دې باندې چې هغه له تسلي او د هغه له چې کوم دی تعزیې ورته وکړي.
دلته د دې مشر او د دې قائد هغه کردار دې معلومیږي. وګوره الله رب العالمین اسی خانه پوری نه کړی دا د خالق خبرې دي زموږ د انساني کې بده کې چې کله د مصیبت راشي نو د مشر د قائد د قومندان د لیډر د کردار پکار دی چې هغه د خپل کشران له حوصله ورکړي دغه حوصله راپورته کړي هغه ته د زړه پورې خبرې وکړي دا نه چې د خبرې وکړي چې هغه حوصله نورم دیلیم دلته وایي چې کله تا ویلي مؤمنانو ته به داسې ونیولې چې استقول للصحابه تا چې کله صحابو ته ویلي دا پیغمبر چې دا خبره کوله چې موږ دې الله به کوم نه مدد راولېږي نو دا خبره هو پیغمبر صحابو ته کوله نو دې کې د صحابو تعبیر ولې قران ذکر نه کو دلیل مؤمنان ولې ذکر کړل دې خبره ته اشاره ده چې الله رب العالمین وایي زما د دې سره کار نشته چې په هر زمانه کې بچا کې ایمان او صبر پکې او تقوا پکې نو ګورې زما قانون دا چې دا نه بلیږي زه به سره مدد کوم که صحابي دی او که غیر صحابي دی که تابعي دی او که تبع تابعي دی او که امتی دی او که پیغمبر دی هر څوک شي الله چې زو سره نصرت او مدد کوم د ایمان په بنیاد باندې ته وګوره قرآن څنګه ناشنا خیر لګول دی للمؤمنین کله چې دا مؤمنانو ته ویلیم نو دې کې صحابه لپاره ذکر نه کوم مقصد د منګه دا دی ایمان لپاره مؤمنان ذکر کړیم دې خبره ته اشاره ده کله الله مدد حاصلول غواړي نو په ځان کې ایمان پیدا کړه او دا غواړي چې کوم دې په ځان کې للهیت او خشوع پیدا کړه موږ اکثر چې کوم دې د منظمین متاثر یو په یو ځای کې موږ چې کوم دې بس خلکو ته وایي چې لکه د پلانې شخص را سره د پلانې شیخ او د پلانې مشر او عالم او د پلانې مفتی را سره به وکړ کیږي نه ځان کې اخلاص ځان کې تقوا ایمان او الله سره تعلق دې د وجه دا په شریکه باندې د ټولو الله دی یوازې چې کوم دې د یو تن نه دی چې کینی په دې مولوی سره به مدد کیږي امي سره باندې کیږي ډیر خلک چې کوم دې هغه په دم کې مولوی ته دم را باندې واچو ورته د بازار کې روان یو سره په شکل کونه خاطر وې دم را باندې واچو لکه مال ځان په خپل دم سره پاتې نه وي خپل دم نه چلیږي نو دا اوس کوم ځکه راغلی چې پیغمبر د اجازه ورکړ دلنده ورکړي د اجازه او د سند دا خبرې کوم ځکه راغلی پیغمبر د ټولو په شریک پیغمبر دی پیغمبر ټول د شیطان خودل ټول د اجازه ورکړي سورې فاتحه په ځان باندې او کرته وای ولا تر په مسلمان تم د کلمه ویلې او ما ویلې دا او دا باندې خزیم ویل او سړیم ویلې دا او مولا ویل او امین ویلې دې کې دا خبرې نشته چې د سره اجازه شول سره نشته د اجازه چا ورکړي زکه له اجازه درکړه هغه پیغمبر چې موږ صلی الله علیه وسلم مخکې دم خودل ته اجازه درکړه مال امرا کړی دا دیو جن دې خبرو په باره کې لږه سنجیدګي هغه پکاري نه الله او چې کله تا مؤمنانو ته ویلي استقول للمؤمنین کله چې پیغمبر ته ویل مؤمنانو ته الله یکفیکم ایا کافین د تاسو د فردا خبره ایمدکم چې زیات بکی الله تاسو ربکم رب تاسو بثلاثه الافین قدرو زرو من الملائکه د ملائکه نامون ذلین چې دا بارا کو ذکر شي ویم دلته ګورو 3000 ورسوي 15000 او په سورې انفال کې براشي به 1000 من الملائکه مردفین الله زر ملائکه را لګلې وي دا ملائکه به الله ولې را لګلې وي یو مقصد دا دی چې تاسو نو اوس خیره په دې موقع کې د ادریس وکسان د عبد الله ابن ابي ابن سلول د لال نو مخه پکېږي تاسو ما وې ډیر کال زر ملائکه نه را لګلې څو مخلوق مې دل را لګلې یو خبره ده بیا مته نه کوم دا معلومیږي چې دې باندې کې د علماو اختلاف دی چې آیا دا ملائکه واقع راغلي دي او کنه راغلي نو یو قول د علماو دا چې دا الله سي بشارت او زیر او رولو لیکن صحیح قول دا د اهل السیر او د اهل التفسیر په دې خبره باندې اجماع ده چې الله سبحانه و تعالی زر ملائکه را لېږلې وي او دا ورنګ دا ملائکه په دغه موقع باندې بعضي کافرانو لیدلې وي بعضي مسلمانانو لیدلې وي لکه ابو یاسر او صحابي دي هغه عباس په دې موقع باندې ونیو په بدر کې عباس د پیغمبر ترو د باډین او د بدن ډېر غټو پهلوان سړیو نو ابو یاسر پیغمبر ته ویل دا ستاسو ما ونیو ول ما وتړو نو ویل چې نه ته هډه بدن ډېر کمزورې ته ما چرته تړلې شي زه ول بل چا ونیو ولما وکاسو زنینما النبي صلى الله عليه وسلم تو فرمایي شي او لقد ايدك الله لك بملك كريم او ولد صحابي په ویلې ته د بدن ډېر خور او ټپې ست په غبني چرته وسو دا او پهلوان سره دي خدا چې کوم له تاسو ملائک نیولې هغه ته تړلو تله پلاس کې در کوم نو دا ملائک الله سبحانه و تعالی را لګلې دغه سوال دا دی چې زر ملائک را لګلې خو یو جبريل کاپیو کړ یو جبريل به سره لګلې او دغه رنګ دا یو وزر به ولاندې کړو ټول به پورته کړو څو وزر لري یو چې جبريل چې د لوط علیه السلام د قوم
قوم د صدوم علاقې 13 کیلو او لاندې چې کوم د وزر لاندې کو ټول اسمان ته وخېجول په څو انسانان یې راوزار کړ نو داسې چې یو د غزر ملایکې رالېږلې په یو جبریل کافي وکنه او بل دا دی چې د ملایکې رالېږلې مسلمانانو بیا جنګ څه کوو هغه خپل یې په بړه باندې اړولې وي او بس اوس دغه د ملایک لګیا دي خو د هغې وجه دا ده چې الله سبحانه وتعالی ملایک ذکر رالېږل وجه دا ده زر ملایک او یو د جبریل نه دی یو وجه دا علما وایي چې کله ملایک انساني شکل کې راشي نو بیا د ملایک په شانتي قوت او طاقت یې نه بیا د انساني قوت او طاقت یې د دې داسې مثال دی لکه جن پیري ته وګوره پیری چې په خپل اصل شکل کې د آبادي د لسې پورته کوي ډېر ناشنا زور پکې خو چې پیری کله د ځان نه مال لړم جوړ کړي او یا بل یو شی یو بل یو حیوان په یو شي باندې بیا مري په یو لاون باندې په یو ډب باندې مري بیا هغه د جن او د پیري ولا قوت او طاقت یې نه نو دغه ملایکې چې کله په انساني شکل کې راشي بیا د جبريل هغه قوت او طاقت نه بیا د انسان په شانتي طاقت یو دا د دیمه دا د کچرته مطلب د انساني طاقت کې نه وي نو بس به بقلار مؤمنان به خپل په بل باندې اړولې وي او بس هغه په جنگېدل او کافر به لیدل چې زمونږ د مخلوق سره مقابله ده چې هغه کوم د مقابله سره نه کیږي زمونږ په وسه او طاقت نه کیږي هیڅ به مجبورن ایمان راوړي وي نو د الله سبحانه و تعالی په ایمان باندې څوک نه مجبور کوي الله قانون دی چې بغیر د امتحان نه څوک نه پریدي نو د مؤمنانو امتحان کو چې شابه جنگيږي او صحیح او چاسن شکست نه هو او د کافرو لم چې کوم د څنا سمخ ورکوله د کافرو کوم د سوري او نزيد چې کوم د اثر به کوم که مسلمان به په وخوښتون هغه به مړ کېدو هغه به زخمی کېدو ولې که د دوی د توري او د دین یې کار نه کول نو بس به امتحان هغه ختمېدو دا وجه موږ تفاسیر کې لیدلې ده او د خپل استادان نه موریدلې و خو لیکن دې کې یو بل ناشنا وجه دا معلومیږي چې زر ملایکې ذکر لګلې چې د صحابه چې د بشر او انسانان دي د دې د ظاهري اسباب ته ګوري نو دې وجه نه د ظاهري عادت چې دا انسان ډیر متاثر کوي لکه دا انساني نفسیات دي چې زه تلل شي اکثر یې له کوم دومره غاڼه و الکه پلاني چې کوم د جنازې له لړ ولا چې داسې غاڼه و زره کسانو 15000 کسانو هغه پلاني واده ورغلو چې ډیر زیات خلکو لراغلو دا عادت چې دا هم قرباني انسانان د دینه متاثر کیږي د صحابه انسانان دي الله تعالی ته نظر راولي چې وګوره مطلب 200 شو 300 شو او 500 شو د دې د وجه دوی په دې باندې خوشاليږي الله سبحانه و تعالی زر ملائکه چې کوم د ذکر علی غلوي جبريل په موقع باندې نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلو تاسو کې اهل بدر څنګه خلک دي هغه صحابه چې په بدر کې شریک شو هغه د کوم صحابو کې موږ مسلمانانو کې ټول نه غوړه دي هغه د ذکرنګ زموږ په ملائکه کې چې هغه ملائکه چې الله بدر تر علی غلوي دا په ټول ملائکه کې غوړه دي نبی صلی الله علیه وسلم په موقع باندې فرمایي دا جبريل لاله او هغه د خپل واګي او کېزي هغه نیولې دي او دغه رنګه بعض مشرکانو دا لیدلو د ملائکه او حدیث کې راغلي چې بخیلن ګلخن دا په برګ برګ اصول باندې راغلي په حدیث راغلي د دې په دې اصول کې بسپین داغونه او نه په لګیدلې وي لکه د دې زمانه کې په دې راکټو باندې په میزایلو باندې نه لګیدلې یا په دې ګاړو باندې د پلیټ نمبر لګیدلې دغه رنګه په دې ملائکه باندې چې کوم د دې په اصول باندې خپل نمبر وي استقول للمؤمنین کلا چتا ویل پیغمبر مؤمنانو تم الله یکفیکم آیا کافی نه تاسو د پاره دا خبره ایمدکم ربکم چې زیات بکی تاسو رب تاسو به 3000 من الملائکه پدریو زرو ملائکه باندې منذرین چې دا برا کوز کړي شي د اسمان نه د پاره د جنگ بلا اول کې داسې ده ان تصبروا کشرتا سو صبر کوي مؤمنانو مسلمانانو وتتقوا تقوا مقلم وياتوكم من فور موذ کافر راشي تاسو په جوش باندې ارڅومره په جوش په طاقت کې راشي هاذا دغه يمددكم نزيد بکی تاسو لرا ربکم تاسو رب ب5000 من الملائکه 5000 د ملائکه نه متومین چې باغی باندې بنخلي کېدل د دې آیت او پسې آیت بازي تفسیر او پیدا به ان شاء الله سبانی درس کې ذکر شي